سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د هرات پښتون زرغون ولسوالۍ کې په عملیاتي قوه جګړه شوې. ګڼ مالي او ځاني تلفات یې اړولې دي. پکتیا کې 7 تنه دولتي عسکر طالبانو سره یوځای شوي. کابل کې د امرالله صالح په موټریز کاروان چاودنه کې 10 تنه وژل شوي. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. بلخوا مسعود اندرابي وایي په صالح شوی برید او چاودیدونکي توکي د حقاني شبکې بریدونو ته ورته دي. غزني کې د پولیسو په ډزو ګڼ شمېر لاریون کوونکي ټپیان شوي دي. د امریکا روغتیا وزارت وایي د افغانستان او عراق له جګړې د ستانه شویو امریکایي پوځیانو له ډلې هره ورځ 22 کسه ځانوژنه کوي. تېرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 4 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ټاکل شوی چې ټرمپ په ډیر ژر افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو اعلان وکړي. د برما سرتیرو منلې چې پوځ یې د روهنګیایي مسلمانانو نسل وژنه کړې. د خبرونو پای.